ټول خبره تشریح کړې. وی ډیسکس اباوت یوزر اکاونټس. اوس د یوزر اکاونټس نه پس چې کوم دی تاسو ګورئ که چېرته زه د یوزر اکاونټس ته راشم پر موږ د یوزر اکاونټس باره کې څو خبرې تشریح کړې. یوزر اکاونټ وایي څه ته 100 ډوله باندې دي. لایو اکاونټ څه ته وایي، لوکل اکاونټ څه ته وایي، ایڈمنسټریټر اکاونټ څه ته وایي، بلټ ان ایڈمنسټریټر اکاونټ څه ته وایي، یوزر ایڈمنسټریټر اکاونټ څه ته وایي، بلټ ان ایڈمنسټریټر ولې پټ وي، ولې مونږ راولو، د هغې فایده مونږ ته څه ده، یوزر ایڈمنسټریټر څه کولی شي، دغه ټولې خبرې مې یو په یو تشریح کړې. اوس راځم یوزر اکاونټس جوړو چې آیا دا یوزر اکاونټ څنګه جوړیږي. نو زه به وګورئ یوزر اکاونټس د جوړولو مختلفې طریقې دي چې مونږ یې دې لارې نه وایو. نو که چېرته تاسو رایټ کلیک کې په دې کویک ایکسس مینیو ته راشئ د کنټرول پینل ته او بیا د کنټرول پینل نه وګورئ تاسو یوزر اکاونټس ته راشئ دې ځای نه. سو وین یو کم ټو یوزر اکاونټس په دې باندې کلیک کې نو وګورئ تاسو سره دا هر څه پرېږده او راشئ دې ځای نه مینیج انادر اکاونټ ته راشئ. مینیج انادر اکاونټ مطلب دا دی چې زه یو اکاونټ جوړوم نو مینیج انادر اکاونټ باندې کلیک کا تاسو سره وي آلریډي یو لوکل اکاونټ دی ایڈمنسټریټر بل تاسو سره احمد لوکل اکاونټ دی خو دا سټینډرډ یوزر دی په دې په یو ما او دا ګیسټ اکاونټ چې کوم دی یاد ساتئ یو بلټ ان ایڈمنسټریټر دی او یو بلټ ان ګیسټ اکاونټ دی. بلټ ان ایڈمنسټ ما ته وایي شاباس. راځم دې څه نه د یوزر اکاونټس ته او په دې یوزر اکاونټ کې وګورئ دا ګیسټ اکاونټ چې کوم دی یاد ساتئ داسې اکاونټ دی لکه څنګه چې تاسو بلټ ان ایڈمنسټریټر اکاونټ یې که نه بلټ ان ایڈمنسټریټر اکاونټ چې کوم دی څنګه تاسو سره د کمپنۍ نه د مایکروسافټ طرف نه راځي دقسې دا ګیسټ اکاونټ چې کوم دی دا هم د مایکروسافټ کمپنۍ نه تاسو سره راځي. دې ته یو نوم ورکړی دی ګیسټ خو دې سټینډرډ یوزر پرون هم د سټینډرډ یوزر باره کې ویلي که نه چې دا سټینډرډ یوزر چې کوم دی دې سم نشي کولی بیچاره دې صرف او صرف خپل فایل او فولډر سره تعلق ساتلی شي. تاسو ته معلوم وي چې د یوزر اکاونټ د جوړولو فایده څه ده. د یوزر اکاونټ د جوړولو فایده دا ده بینیفټس یې دا دي فایدې یې دا دي چې موږ خپل ډیټا د بل کس نه محفوظ ساتلی شو. موږ خپل ډیټا چې کوم دی د دې نور یوزرز نه محفوظ ساتلی شو د نورو کسانو نه محفوظ ساتلی شو. تاسو ته ویلو چې کله وینډوز لومبي ځل باندې مارکیټ ته راغله لومبي وینډوز 3.15 مارکیټ ته راغلی وه نو چې کله دې مارکیټ ته 3.15 وینډوز راله نو په هغې کې مصیبت دا و چې هر یو کس ډیټا به محفوظ نه وه. هر یو کس په یو ځای ته راته و بس هغې کې کار به یې کوه ته به تی نو د دې وجې نه هغوی سوچ وکړه چې نه د یو کمپیوټر کې غواړم چې یو یوزر د بل کمپیوټر ډیټا ونه ګوري د بل یوزر ډیټا ونه ګوري په دې یو کمپیوټر کې نو ځکه تاسو ته ما پرون وموي چې د وینډوز XP ته وینډوز 7 ته وینډوز 8 ته وینډوز 10 ته او را روان چې څومره وینډوز دي نو دغه وینډوز ته مونږه ملټي یوزر اپریټنګ سیسټم ورته ویل کېږي. ملټي یوزر وینډوز ورته ویل کېږي. ملټي یوزر مطلب دا دی چې اټ ا ټایم 3 کسان په دې کمپیوټر باندې صحیح طریقې سره کار کولی شي. 3 کسان اټ ا ټایم مطلب مې دا نه دی چې ته یو کیبورډ تو لګاو بل کیبورډ پرون تاسو دا مو وي خو مطلب دا دی چې هر یو کس خپل ډیټا د بل نه محفوظولی شي. دې دپاره موږ یوزر اکاونټ زیات کارو. نو دا ګیسټ اکاونټ او بلټ ان ایڈمنسټریټر اکاونټ چې کوم دی یاد ساتئ دا د مایکروسافټ کمپنۍ نه ډایرکټ راځي. سبا نه تپوس کولی شي څوک چې په ګیسټ اکاونټ کې او په سټینډرډ اکاونټ کې څه فرق دی. څه فرق پکې نشته دی ښه هیڅ فرق پکې نشته خو دا ګیسټ جوړ شوی دی د مایکروسافټ طرف نه دا ریډیمیډ یا ورته بلټن ورته ویل کېږي. بلټ ان مخکې نه جوړ شوی تا سره راغلی دی نو ځکه دې ته دا ګیسټ اکاونټ مونږ سره دی دا مونږ ډیلیټ کولی نه شو دا صرف فالولی شو غیر فالولی شو بس نور نه شو کولی. سبا د نو کس تپوس کولی شي چې د ګیسټ اکاونټ فایده مونږ ته څه ده. یاد ساتئ دا د نیټورکینګ دپاره ډېر مهم دی. نیټورکینګ مطلب دا دی چې کله یو دوه کمپیوټر یو بل سره ربط شي نو دا ګیسټ اکاونټ چې تر څو پورې تا آن کړي ني فال کړي دي ني نو ډیټا د یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته نشي ورکولی. listen this really carefully مطلب د دې کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته تاسو ډیټا نشي ورکولی. ولې ځکه چې دا ګیسټ کمپیوټر یو بل سره کنیکټ خو ډیټا یو ځای نه بل ځای ته نشي لیږلی تاسو. نو سبا د نه څوک تپوس کولی شي خراب دی ښه زه راځه اوس نو دغه مونږ د ایڈمنسټریټر او د سټینډرډ یوزر باره کې څو خبرې تشریح کړې. اوس راځم دې ځای کې اکاونټ په څنګه جوړیږي. یا ساتئ اکاونټس مونږ مختلف طریقو سره جوړولی شو. څنګه زه اکاونټ جوړ کړم
را بشم دیس پی سی ته دیس پی سی نه براشه وګوره اوپن کنټرول پینل ته او بیا به تاسو وګورئ لومبه طریقې خدا ده یوزر اکاونټس ته براشم نور هر څه پریک دی او راشه مینیج انذر اکاونټ ته راشه دلته د یو بل اکاونټ بندوبست مالو کا زما د کمپیوټر ته یو بل کس کینی نو که زما د کمپیوټر ته یو بل کس کینی زه غواړم چې دا ډیټا دغه نه محفوظ کړم نو زه به مینیج انذر اکاونټ باندې به کلیک کوم چې کله مینیج انذر اکاونټ باندې کلیک کوم راوشه تاسو اډ ا نیو یوزر ان پیس سیټینګز باندې کلیک کې بس دې دې تراشه بیا دا وی چې اذر اکاونټ ما ته ګورسوي وی احمد چایلډ اکاونټ ته زبل اکاونټ جوړو ما نو ما ته وی ګوره اډ ان اکاونټ باندې کلیک کا چې کله اډ ان اکاونټ باندې کلیک کی نو ما ته وی چې وینډوز کین ناٹ کنیکټ ټو د انټرنیټ رائټ ناو check your internet connection and try again later if you want to add a Microsoft account ما دوی که چرته ته لایو اکاونټ غواړې پرو مې د لایو اکاونټس باره کې تاسو ته ویلو کنه لایو اکاونټ څه ته ویل کېږي لکه تر تو آیا لایو اکاونټ چا جمدی وی ګرځي را ګرځي او زبل زدا څه کسینګا نو سر کوي چې ډیټا محفوظ کړي او بل چې په کمپیوټر کې په یو بل کمپیوټر کې کوم ځای کې پروتي هغه درې ځنه یو په کیلیفورنیا کې یو په پاکستان کې یو په افغانستان کوم ځای کې پروتي ها هارد ډیسک کې او ویټ ډرایو کې हार्ड डिस्क कंप्यूटर पर होती है हाँ इंटरनेट के होता इंटरनेट के पर होती मतलब इंटरनेट कम से कम तरह तू वाले कदे खुदा से सब टिक दे खुद टिक ना दे बिया लाइव अकाउंट में जोड़ो چې کله موږ انټرنیټ سره ټچ وشيږو او زموږ ټول ډاټا په انټرنیټ کې محفوظ کیږي क्लाउड के स्काई ड्राइव के होता हां लग लेटर वाले आगे दौड़ पीछे छोड़ हां के ना ठीक है ना नो यूजर अकाउंट जोड़ो मा नो दे देना बस यूजर अकाउंट जोड़ कम सो here we go नो सब any user account like अगर तुम just say my brother account etc any name मतवर कोलेशन ठीक है ना ब्रॉस अकाउंट तो वर खनुम मतवर कवे फिर कसानी मीर गजब खान ऑफ no don't give this name give us a short name a perfect name I mean user या bro user या my brother user आमिर user दा कसे खनुम मतवर وګوره دې سره دغه سره کتاب وځيږي چې کله دا امیر دغه ستا سو ټیک نوم وته ورکه پاسورډ وته ساين کې خامخا اوس یو سټانډرډ یوزر چې کم دی یو یوزر د بل یوزر ډیټا پټای کنه نو خامخا وته سو پاسورډ ورکوي نو پاسورډ وته ورکه لکه زر کوم چې سه this one and this one چې د برلی کړي ابلاندم لیکه تاسو اسنه چې ته چې برابر یو پاسورډ کوم بل بل کنفیوز وکم دا کمپیوټر نه نمبر چې دا وکړي غلاند ملیکا دا ولی کنفرم کیے ری انٹر پاسورڈ دا کنفرم کی صحیح کیے چې آیا دا برنے لیکل تا ټیکړي دي کنه دي کړي نو بیا راشي وګوره پاسورډ هند شفر وته ورکه نن سبا جیمیل باندې پاسورډ دی یاهو باندې پاسورډ دی فیسبوک باندې پاسورډ دی موبایل کې تاسو پاسورډ لګولي میموري کارت باندې تاسو پاسورډ لګوي هارد ډیسک باندې او ډیټا بګي پرته مهمه ډیره زیاته چې ګوره بس تاسو ډیټا غانی پکې نو یوز بي باندې تاسو پاسورډ هر ځای کې پاسورډ دی نو مخکې مونږ غن شو ا پاسورډ ځان سره یاد نشو ساتلی نو تاسو پاسورډ شفر وته ورکه که تاسو لس کاله پس دا کمپیوټر خلاصوي هغه شفر به تاسو ته دی چې او دا ستا پاسورډ دی لکه زه کوم چې say my nephew name دا زما پاسورډ شو څوک زما nephew name پیژني ٹھیک ہے نه دغه سي اسنه چې تاسو دوی کې چې سفیز د پاسورډ ٹھیک ہے نه don't give this name here نه دا سی یو پاسورډ ورکوي چې هغه شفر په حالت کې کنه لکه زه در کوم چې say my uncle name دغه سي who knows my uncle name ٹھیک ہے نا نو مطلب دغه سي ډېر پاسانه سره چې بیا تاسو دا پاسورډ ریږي بیا پتا تعال تخې چې او this is your password شفر کې بلاندې تخې په هند کې دتا ٹھیک ہے نا ډېر کسانو والا چې بھائی پاسورډ ورکړي نو هغه تاسو ځان سره یادول شي کنه پاسورډ کاری سم صحیح دي کنه کاریانم چې کوم نه سره پاسورډ یې خبر کوي نو دغه سي any so go back and next it زبدا next کم دی زینا here we go زما یوزر اکاؤنٹ جوړ شو ماته وی دا چرته چایلډ اکاؤنٹ خو نه دی اس کو په یونایټډ سټیټ کې په یورپ کې تناسته نو ته چایلډ اکاؤنٹ ته بالکل کنسیډر کې دا سي ځان سره بس سوچ کې چې او دا کس اتلسو کلونا کم دی نو تاسو اس دس چایلډ اکاؤنٹ نو ټیک مارک آن کا او کو دا اتلسو کلونا زیاتی نو بیا ودی سټانډرډ اکاؤنٹ به جوړیږي پس دا فینیش کا دا اکاؤنٹ از مین هیر آی ایم یوزر اوس وګوره دا اکاؤنٹ تاسو ډیلیټ کولم شي نو څنګه ډیلیټ کوي وګوره دی امیر یوزر تراشه او په دې کې تاسو یو ایډیټ ته بل ریموو دی ایډیټ د لارې نه تاسو دا اکاؤنٹ تغیرات پکې راوستي شي وګوره یو قسمه دی دا کم یو یوزر دی سټانډرډ یوزر دی ما سره
سټانډرډ بیچاره صرف او صرف خپل فایل او فولډر کتی شي اسنه چې تاسو یو داس یوزر جوړ کې چې هغه اډمنسټریټری نو کو ستام اډمنسټریټر دی او دیم اډمنسټریټر شو نو ته په دې اختیارات لګي دی او په دې اختیارات لګي نو کوشش کوئ چې صرف اټلیست یو اډمنسټریټر شي او نو ټول تاسو سره سټانډرډ یوزر تاسو جوړ کړئ د سټانډرډ یوزر نه علاوه چې کوم دی ګوره تاسو دې نه چایلډ ته کنورټ کوئ اډمنسټریټر ته تغیر وستا سو چایس ته تاسو مرزي ده نو ګره یو په یو دی لمغه چې کوم دی دا اکاونټ دې طریقې سره ریموو کوئ بالکل ریموو کول شي ریموو کړئ زنه دا اکاونټ پتا سره ډیلیټ اکاونټ ان ډیټا نو ګره دا اکاونټ تاسو سره لاړ ډیلیټ شو د سره تاسو باندې د سټانډرډ یوزر سره دومره اختیارات نشته چې دې په دې ډیټ ټایم کې تغیرات پیدا کړي زه اوس اډمنسټریټر یم نو په دې ډیټ او ټایم کې تغیرات راوستي شمه خو دې یوزر سره دومره اختیارات نشته چې دې په دې ډیټ ټایم کې په دې سات کې تغیرات چرته راولي ځکه وروسته دا ولې دې تغیرات نشي راوستي سبا د نسوک تاسو کولی شي وروسته وځه په دې باندې د ټایم بندیز لګوما د وخت بندیز په لګوما نو که چرته دې په دې ډیټ ټایم کې تغیرات راولي نو مطلب دا دی چې په دې باندې د ټایم بندیز نشم لګولې نو ځکه د ټول اختیارات یو په یو وغستې زه تاسو بیا وروسته ته لاګ اف کومه طریقې ته هم چې څنګه کیږي موږ سره نو ګورئ نن موږ سوکل د اکاونټ د جوړولو طریقه تاسو یې ذکر چې اکاونټ څنګه جوړیږي د پی سی تراشه هی وی ګو براشه اوپن کنټرول پینل تراشه او اوپن کنټرول پینل کې گو بیک یوزر اکاونټس باندې کلیک کړه د یوزر اکاونټس د کلیک کولو نه پس چې کوم دی مینیج انادر اکاونټ باندې کلیک کړئ سینا بیا دا نه پس وګوره اډ ا نیو یوزر ان پی سی سیټینګز په دې کلیک کا او دا نه پس وګوره تاسو دا پی سی سیټینګز تراشه تاسو دلته کې سړي تاسو سره add an account په دې باندې کلیک کا او د add an account نه دلته کې یوزر نیم دلته کې پاسورډ بیا هغه پاسورډ ورکړه بیا شفر ورکړه چې تاسو ته اتوماتیکلی یاد کی زه کوم جیسے MOS یوزرز تاسو MOS یو بل کس دی کمپیوټر ته زما کینی نو مقنوم مت ورکا ٹھیک ہے نا او پاسورډ چې کوم دی any other password تاسو ورکول شي لکه زه کوم خان دی زنه وګوره دا قصه او ورکه چې my last name نو ګوره any شفر یو هند تاسو ورکول شي and then go back next set وګوره تاسو دا child account خو نه دی نه which turn on family safety get reports of their PC use نه زم دا child account نه دی دا د ماشوم کټ د پارز نه جوړوما دا به فینیش کېدلتا نو ګوره هغه child هغه account تاسو راغلی دی سبا د نسوک تاسو کولی شي چې دا کم قسمه account دی which one it is نو تاسو به سوکه چې کلم یو account معلومول غواړي په دې باندې کلیک کا راشه دې زنه ایډیټ تا په ایډیټ کې تاسو ته کوی چې وګوره دا سټانډرډ یوزر دی کته دا یو کس وی چې دا یوزر اکاونټ چې کوم دی دا چینج ک تغییر ک چاته وګوره دې زنه چایلډ تا یا اډمنسټریټر تا وګوره سونه آسان طریقې سره دا اکاونټ مونږ دې زنه ډېر ایزي طریقې سره پټولی شو وی کین گیټ بیک سټانډرډ یوزر تراشه چایلډ کوي یا وګوره سټانډرډ یوزر ترازي یا اډمنسټریټر ترازي نو 1 by 1 چې کوم دی دا ټولې طریقې تاسو راوستي شي نو اډمنسټریټر ته تغیرولو ضرورت نشته دی زه به سټانډرډ یوزر ته تغیر وکم او کې به کم دی سره کدا تاسو دې نه کلوز هم کو وګوره دا ز کلوز کو مدلتا چې کلم کلوز شو بیا واپس یوزر اکاونټ ترازم ګورم چې آیا یوزر اکاونټ کې دا یوزر ما تراغله دی وګوره د پی سی تراشه بیا دا غنه پس open control panel او دا غنه پس کوم دی وګوره زبراشم دی یوزر اکاونټس تا په دې یوزر اکاونټس کې manage another account تراشه وګوره تاسو را MOS user local account موجود دی او تاسو را standard user دی it is local account کې ما سره بیا ول تاسو دا نوم تغیرول شي چې کله تاسو د دې نور properties خواص کې تغیرات راوستل غواړئ نو ګوره MOS user تراشه change the account name change the password set family safety دا رستو command دی change the account type and delete the account کدا نوم تاسو نه خو بدل د change account name تراشه او نوم وتورکا تاسو ما ویلو کنه دا ز اډمنسټریټر ایم د کمپیوټر ډایرکټر ایم اډمنسټریټر ایم زه هر قسم اکاونټ جوړول شم پاسورډ ورکول شم ختمول شم هر یو کار دلته کول شم ته در کوم چې د MOS په ځای وته بل څور کا زه کوم چې say office 2013 یا زه کوم چې windows 8 user any name windows 8 users نو ګره زبدا change name وکما نو ما سره دای په ځای windows 8 users را سره راغی کدا پاسورډ ول تاسو تغیرول غواړئ نو change the password کلیک کړل ما ته new password confirm password او شفر او مقوته ورکوم خبره ده که تاسو ډایرکټ چینج پاسورډ کې نو پاسورډ لاړ ختم شو
ٹھیک ہے نا که یو کس ته وی چې پاسورډ ختم کا نو پدې کې تاسو سره ګور ریموو پاسورډ کمانډ نشته چې پاسورډ به ختم کی create a password تراشه او دی create a password نه پس کوم دی وګوره زه تر کوم چې ز سجاد and سجاد وګوره ته مکه واپس ولیکا او تر کوم چې my friend name etc شفر وتورکا and then create a password ډیر آسان طریقې سره ا پاسورډ دی ته ما اډ کور می کوتا او کنه تاسو غواړئ چې دا پاسورډ ختم کې نو ګوره پدې کې تاسو ریموو پاسورډ کمانډ نشته سبا ته یو کس وی دا پاسورډ ختم کا نو تاسو به کوم دی ریموو پاسورډ پسې ګرځي او پدې کې پاسورډ ریموو نشته دی نو تاسو به چینج د پاسورډ تراشه او دا ډایرکټ سبا باندې کلیک کا چینج پاسورډ بس لاړه پاسورډ دی نه ختم شو بیا سیټ فیملی سیفټی دا پدې باندې کنټرول پینل کې موږ سره رستو کمانډز دي کنه که تاسو د کنټرول پینل تراله نو پدې کې تاسو وګورئ فیملی سیفټی تاسو برابر کمانډ پروت دی ان شاء الله زالته کې تاسو تشریح کوم دته بیا د یوزر اکاونټ ته واپس راشه مینیج انذر اکاونټ ته وګورئ دلته کې دا واپس د وینډوز 8 یوزر باندې کلیک کوم وګورئ چینج د اکاونټ ټایپ یو کس ماته وی چې دا کم یو یوزر دی نو چینج د اکاونټ ټایپ تراشه سټانډرډ دی یا ایڈمنسٹریٹر ہے کا وګوره ایڈمنسٹریٹر تم چینج کولی شي وګوره لاندې وته سولیکل ایڈمنسٹریٹر هوتا سبا سوک تپوس کولی شي چې آیا په یو کمپیوټر کې دوه ایڈمنسٹریٹر جوړولی شو ها جوړولی شو فائدې نشته موږ سره اس فائدې نشته یو ایڈمنسٹریٹر بلې کېږي د یو نه به اختیارات اخلي بل ایڈمنسٹریٹر بلې کېږي د بل نه به اختیارات اخلي بیا وګوره واپس زبې دا سټانډرډ ته تغییر وکوا نو چینج د اکاونټ ته وراشم وګوره دا سټانډرډ ته واپس تغییر کا چینج اکاونټ ټایپ وګوره ما واپس شکم دی هغه سټانډرډ اکاونټ ته ما تغییر کړ کدا اکاونټ ډیلیټ کول غواړي ډیلیټ د اکاونټ ریلی سمپل ډیلیټ فایلز اینڈ کیپ فایلز اخر کې ته بیا ز کمپیوټر لاګ اف کوم نو طریقہ تخم چې دا یوزر چې کله ډیلیټ کی کنه ډیلیټ کومګه ګوره سبا تاسو شرط آی ټی شوي آی ټی او په آی ټی کې یو کس چې کله راشي نوې کمپیوټر ته کینی کمپیوټر غلا ورکی داغه په نوم باندې یو یوزر جوړ کی اوس کاغه شپږ میاشتې دی کاته میاشتې دی د چې څومره کارو کی نو داغه په یوزر اکاونټ کې هغه فایلز او فولډر سپراتی چې کله کس لاړ شي زیاده غزینا داغه اکاونټ ډیلیټ کی او چې هغه څومره فایلز باندې کار کړي فولډر باندې هغه ځان سره د کیږي پدې کې دا آپشن تعالی درکې وی آیا د اکاونټ سره سره داغه د فایلز هم ختمول غواړي نو ډیلیټ فایلز باندې کلیک کړه او کنه څه دیم چې نه کیپ فایلز دا فایل ځان سره کېک دا اکاونټ ډیلیټ کماتا نو یاد ساته کیپ فایلز باندې کلیک کړه سه وګوره ان گو بیک ډیلیټ اکاونټ نو کو ډیلیټ اکاونټ تراشما اکاونټ خلاړ ډیلیټ شو ختم شو خدا هغه فایلز چې څومره اب ما سره دغه خودي آی په بیا تاسو ګرځي او ځبل ځکه کمپیوټر کې صحیح ده کنه کو یو ورځ لګي او کو دوه ورځې لګي دا او فایل بیا تاسو پیدا کوي دا ور سونه زبردست یو گیم ده سره گیم مم نشتا دا کلوز کړئ زینا په ډیسکټاپ تاسو یو فولډر جوړ کی هم داغه په نوم باندې هی وی گو programs and is available نه دا څه فایل الریډي مولا شته نه کنه مولا څه کار نه کړی تاسو شو پریکټیکلی یو بل اکاونټ باندې کوم په ډیسکټاپ بتا سره داغه په نوم باندې اکاونټ پروت وي او کو چرتنینو د سپی سی تراشه او په سی ډرایو کې په یوزرز کې تاسو چې څومره احمد دا یو یوزر تاسو موجود دي نو که احمد یوزر دی که هر قسم یوزر دی دا ټول ډیټا تاسو سره په دې ځای کې موجود ده تاسو ما پرونو مو خیر دې طریقه تاسو ته بیا خېما نو دا هغه یو آسان طریقه ده یو ایزی میتھډ دی یو کس ته وی بار مانه تاسو کوي وی سر وی د کنټرول پینل کې زما د یوزر اکاونټس وایرس وخلې د کار نه کوي او یوزر اکاونټس ز نشم جوړولې یوزر اکاونټ چې کوم دي ز نشم جوړولې نو کچرته تاسو یوزر اکاونټ د دې لارې نه جوړوي نو یو اسانه لار تاسو ته خېما بس صرف ذهن کې سره نوٹ کې آئیډیا تاسو لدر کم پلیز دیه ته لګو ګوره سبا ګوره چې کلم تاسو چرته ځې کنه نو په دې ټیکټکس په چرته ځې تاسو ضروري نه چې تاسو یوزر اکاونټ جوړ کې how to create user accounts through another method د یو بل میتھډ د لارې نه څنګه به کوم چې یوزر through another method یو بل میتھډ د لارې نه یوزر اکاونټ تاسو ته جوړوم نو مونږه creating user and delete user دې ځنه مونږ دا یوزر چې کوم دی دا ختمول شو یا واپس راوستي شو نو څنګه طریقې سره زو کوم اکاونټ په څنګه جوړوم یا یوزر به څنګه ډیلیټ کوم
نو دا غي باره کې اوسو خبره تاسو تشریح کما نو د کریټ یوزر د پاره زه غواړم چې یو یوزر جوړ کم نو څنګه به جوړوم دا غي طریقه څه ده سم میتھډ دی نو ډیر آسان دی زه تاسو طریقه تا اوخما نو اول بتا سو راشه په دې کویک ایکسس مینیو ته او چې کلم د کویک ایکسس مینیو ته راشه نو په دې کې ما سره دې زینا کمانډ پرومپټ ایڈمن دا دی چې کلم د کمانډ پرومپټ ایڈمن تراله نو ګور دې ځکه تاسو سره دا ایڈمن او دا هر څه تخکاری one by one you can see it وينډوز and system 32 and so on نو ګور دا سه دې دل درک تل دا بتا سولي کې net space user space /add space my account name درکم چې my account any name وته ورکول شي net space user space /add space my account and then press enter account جوړ شو اوس بلا التزم او یوزر اکاؤنٹ ته بیا پی سیټینګ ته بیا مینیج ته بیا یو سو بیا بل څه لمبي چوڑی کہانونه تیر شه بس دا یو اسانه طریقه دی ایزی میتھډ بس لاړ شي یوزر وګوره زبراشم کنټرول پینل ته دې زنه راشه او دا څه وګوره یوزر اکاؤنټس باندې کلیک کا دا غنه پس مینیج انادر اکاؤنٹ تراشه وګوره مای اکاؤنٹ از میډ هیر اکاؤنٹ جوړ شوی دی نو کو سبا دنه سوک تاسو کی چې بھئی اکاؤنٹ څنګه جوړیږي somebody can ask you this question نو create user د پاره یو یوزر به څنګه جوړوي تاسو دا یو دغه میتھډ دی چې اول به تاسو right click on quick access menu on quick access menu ته براشه یا وته مونږ وته کیم وایو مونږ نه بلکې آل ور د وته کیم وای کیم او د کیم نه پس کوم دی بیا تاسو click on command prompt tabarashi admin command prompt admin de tabarashi او دا نه پس بیا type net space user space /add space account name دا بتا سو دي account name چې ارسنو می ټیک تک نه احمد جمال کمال جمیل ورجو اول تاسو ورکه دا نه پس کوم دي just go press enter او بیا تاسو go to user account and see the user will be there نو دا یو آسان طریقه ده که تاسو یوزر اکاؤنٹ چرته جوړول غواړئ کنه نو دا یو سمپل میتھډ دی سپیس یو دی ځای کې دی سپیس بل دی ځای کې دی سپیس بل دی ځای کې تاسو دا درې سپیسز همیشه لپاره تاسو یاد ساتئ net space user space /add space account name نو ګره دی لارې نه تاسو دا یوزر ډیر په اسانه سره جوړول شي you can add them ما دې کوس وای که زه رائټ کلیک کم دلته کنټرول پینل ته واپس راشم نو که زه د یوزر اکاؤنټس ته راشم نو په دې یوزر اکاؤنټس کې وګوره مینیج انادر اکاؤنٹ نه زه دا اکاؤنٹ ډیلیټ کوم زم چې دا اکاؤنٹ ډیلیټ کما نو څنګه ډیلیټ کم هاو نو یو بل آپشن دی یو بل میتھډ دی چې به اکاؤنٹ په څنګه ډیلیټ کیږي اکاؤنٹ ډیلیشن وګوره اکاؤنٹ ډیلیټ کوم نو واپس هم دا سه the quick access menu ته براشم وګوره right click quick access menu ته راشه بیا command prompt admin باندې کلیک کا او دې څنګه کوم دی وګوره net space user space / وخت دې add لیکل وکنه اوس په سولي کې دلته delete او دا غنه پس او مقد account name my account دا بتا سولي کې بس او بیا press enter کا اور څومره آسان طریقې سره the command completed successfully چې کله دا میسج درلدر کی چې ستاسو کمانډ سکسسفل وشو نو که تاسو کلوز کړه go back وګوره right click کوما control panel تر ازما په control panel کې user accounts تر ازما تاسو وګوره manage another account تر راشه my account ما سره موجود نه دی I don't have یو بل یو نو وګوره تاسو ماغه میتھډ دی صرف دلته کې د اډ په ځای باندې وصولي کې تاسو ډیلیټ پتا سولي کې باس د اډ په ځای به تاسو ډیلیټ صرف راشي نو کمانډ ماغه دی الته د اډ دلته ډیلیټ ک یو میتھډ ته خېما ګوره چې کلم دی یو کس دا پاسورډ تیر شوی دی دا پاسورډ تیر شوی دی کنه هیکینګ یو معمولی هیک ته خېما مایکروسافټ وی
یو کس ماته وی چې بھئی ما نه پاسورډ هیر شو ما ته اوس پورې پاسورډ یاد و د دې ایڈمنسټریټر اکاؤنٹ دا اکاؤنٹ نیم به چینج کما ایڈمن ایٹسټرا دا بوله ورکم یا اني نیم چې ورکوي تاسو ګوره ما ته یو کس وی د اکاؤنٹ پاسورډ ما نه هیر شو دا پاسورډ ختم کړه دی دا پاسورډ زه ختمول غواړم نو که زه په دې کلیک کما نو زه خو دې پاسورډ نشم ختمولی کنه که زه ساين ان تراشه ما ځه تم چې چینج پاسورډ ما ته مال زوړ پاسورډ راته راکوي راته یو کس ما ته ایمان زوړ پاسورډ هیر شو اوس خدا کمپیوټر لاګ اف شو یا ریسټارټ شو نو دا پاسورډ چې کوم دی بیا لاک کیږي نورم طریقې شته میتھډ شته ډېر ښه میتھډز دي کو ته سبا د سره سم نه ہوتا دی یو کس چې وګوره ما ته زوړ پاسورډ نه دی یاد او دا کمپیوټر کمانه لاګ اف شو نو مې بي چې کوم دی زما دا ډیټا مانه ختم شي مایکروسافټ داوا دا کوي چې دا پاسورډ که تاسو ته زوړ پاسورډ نه یاد نو دا پاسورډ تاسو نشئ ختمولی که تاسو میک ا چینجز ټو مای اکاؤنٹ تراله کنه نو الریډي تاسو ته ډایرکټ پته ده چینج ترازه پاسورډ کار نه کوي د سره ولې چې اول ته وی کرنٹ پاسورډ راکا هوتا نه یې دی نو سبا د نسوک تپوس کولی شي چې به مان پاسورډ هیر شوی دی خو ماته یاد نه دی نو څنګه به دا پاسورډ زه ختموم نو ګوره که چرته how to hack or delete the password if it is not say remembered by you people if it is not remembered کدا چې تاسو ته remember نه وي یاد نه وي نو څنګه به تاسو ختموي نو که چرته یو پاسورډ تاسو ختمول غواړئ تاسو ته یاد ني نو دا غي طریقه تاسو ته لګو خیم ځان سره یاد اوساته چې همدغه کویک ایکسس منیو ته براشه کمانډ پرومپټ باندې کلیک کې او دا نه پس تاسو ګورئ نیټ سپیس یوزر دا انټر کا تا ته وی یو دا یوزر دی یو دا دی بل دا دی بلکې زما دا یوزر دی کاری کنه تاسو ته سبا کومه دغه یوزر زما نیټ سپیس یوزر سره بیا براشه نیټ سپیس یوزر سپیس دا اکاؤنٹ نیم چې سیده طریقې لري کدا تاسو انتخابولې خو کاپی پیسټ ځکه نشم کولی سلیکټ آل فایند اټ نه دی نو زه به لیکم چې دغه یوزر سپیس بیا دا غینه پس شیفټ اته به وخه شیفټ سره اته دا ستاره علامه بدل کی ها ٹھیک ہے نا اسټریک دا بدل درکی نیټ سپیس یوزر سپیس د یوزر نیم ستاسو کوم یوزر دی ایڈمنسٹریٹر اکاؤنٹ سپیس ستاره علامه انټر کا بیا انټر کا پاسورډ لاړ ختم شو ایڈمنسٹریٹر کی پاسورڈ کی چھٹی ٹھیک ہے پاسورډ بس لاړ ختم شي مون سره وسوګره ماته دا نه وی چې تماله پاسورډ راته راک کزه لاکم کم دا ماته لاک تک زوتم آو واپس راځي ایڈمن ته نو پاسورډ اوس که تاسو فار ایگزامپل یوزر اکاؤنٹ راځي او دا تم چې بھئی مینیج مای پاسورډ گو فور ساين ان آپشن ماته نوې پاسورډ کا پاسورډ فینیش ته وی ګور اډ پاسورډ نوې ولا ورکوس پاسورډ شته نه ما سره وختي ما نه زوړ پاسورډ غوسته میں نے اسے کہا میری پاس پاسورڈ نہیں ہے اس کو ختم کرا لو نو ګره بس دا کمانډ دلاره نه تاسو کولای شئ چې پاسورډ صحیح طریقې سره یوزر ولر هغه پاسورډ مونږ یې شاو چې موږ کړو کله ته نشته ها دا غي طریقې مون سره بیا نیکسټ هیک د تخیم کنه رو مې ور مخکې کړې کنه رو چې کم دی اوس هغه سایت ته روان یو کنه سو اته مری جان راځم دې زنه واپس کویک ایکسس مینیو ته براشه نه کیم ته براشه تاسو او د کیم نه پس چې کوم دی کلیک آن کمانډ پرومپټ ته براشه او د کمانډ پرومپټ نه بعد چې کوم دی ایڈمن ها اسنه چې برنی باندې تاسو کلیک کې او دا نه پس ټایپ د کوډ دا کوډ بولی کې نیټ سپیس یوزر سپیس ډونټ ټیک ټیک او دا نه پس چې کوم دی اني یوزر تاسو اني یوزر نیم یې کنه کوم چې تاسو چاهته سپیس shift اته دا star علامه and then press enter بیا وګورئ press enter again and press enter again etc ٹھیک ہے نا then there will be no password بنی تاسو سره بس پای on your account ستا په اکاؤنٹ باندې با پاسورډ دی موجود نو ګورئ net space دیزه کې یو سپیس دی یو سپیس دیزه کې دی بل سپیس دیزه کې تاسو net space user space username space asterisk or asterisk ډیر په اسانه طریقې سره د یوزر اکاؤنٹ نه پاسورډ تاسو ون بای ون ختمول شي مطلب سوال نه سوک تاسو کولی شي how to do that نو دا د لپاره موږ دا سپیشل میتھډ ډیر زیات کارو نو یوزر اکاؤنٹ د دې لارې نه
که سبا ته نه څوک تاسو کې چې به یو پاسورډ به څنګه ختمو نو دا موږ سره سپیشل میتھډ دی. نو نن تاسو د اکاونټ د جوړولو د اکاونټ د ډیلیټ کولو د دې طریقه او د اکاونټ مختلف طریقې سره یوزر اکاونټس میتھډ تاسو زده کړل. که تاسو په دې کې سوال نو کولای شئ. otherwise I'm going to wind up my lecture. بس یو کنه from